اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال د اویل رب اشرح لي اے رب پرانا زما د پارا صدری سینه زما ويسر لي امري او ماتا آسان کې کار زما واحلل عقدة او پرانزي غټه من لساني زما د جبنا يفقهوا قولي چې دوی په شي زما په خبره واجعل لي او جوړ کې ما د پارا وزیرن وزیر مددگار من اهلی زما د خاندان هارون اخی هارون علیہ السلام چې زما رور دی اشدد به مضبوط کې په د سرا ازری زما املا یا زما قوت واشرکه او شریک کې دی ما سرا فی امری زما پکار کې کای نسبحک د پاره د دې چې مونږ تسبیح بیان کوستا کثیرن ډیرا ونذکرک او ستا ذکر وکو کثیرن ډیر انک کنتا بشکت بنا بصیرن په مونږ باندې لیدون کې یې مونږ ته کتون کې یې قال وی فرمایل الله او فرمایل قد اوتیتا په تحقیق سره درکړې شول تا ته سؤلک سچتا او غختل یا موسی اے موسی علیه السلام ولقد مننا او خامخ احسان وکړو مونږه علیک پتا باندې مره اخرى یوزل بیا اذ اوحینا هر کله چې مونږه الهام کړو الی امک استامورتا ما یوحا د هغه سو چې الهام ورته شویو انقذ فیه دا چې کېګ د دلرا فی التابوت په صندوق کې فقذ فیه بیا کې د صندوق فی الیم په دریاب کې فلیلقه الیم بیا با راوغرزی دلرا دریاب بالساحل په غاړه باندې یاخذه وبنسی دلرا عدو لی زما دشمن وعدو له او د دشمن والقیت علیک او ما واچولو په تابان دی محبتا مني محبت د خپل جانبنا ولتصنع او د پاره د دې چې او پالل شي ته علی عینی زما دسترګو په وړاندې اذ تمشي اختك هر کله چتلل استاخور فتقولوا نو پس دی اویل هل ادلکم آیا ز اخیم تاسو ته علی من یکفله هغه څوک چې ساتنه وکړي د فرجعناک پس واپس کړي مونږ ته الی امک خپل مور ته کای تقر عینها د پاره د دې چې یخی شي سترګې د هغه ولا تحزن او غمجن نشي وقتلت نفسا او اوجلتا یو سړی فنجیناک پس مون خلاصي در کو تا من الغم د غمنا وفتناک او مون په ازمیخ کې اچولې وته فتونن په ازمیخ اچولو سارا فلبثت سنینا نو تپات شوي سو کلونا فی اهل مدین په مدین والو کې ثم جئت بیا راغلت على قدر په مقرر وخت باندې یا موسی اے موسی علیه السلام واصطنعتك او غرکړی ماته لنفسي د خپل ذات د پاره اذهب انت تلالشا واخوك او استارور بیااتی زما په نخو سرا ولا تنیا او سستی مکوي فی ذکری زما په یاد کې اذهبا تاسو دوړ لاړ شي الی فرعون د فرعون طرف ته انه طغى بشک هغه سرکشي کړي دا فقولا له نو اوای تاسو دواړه دتا قولا لینا خبر نرما لعله د پاره د دې چې کی دي شي دی يتذکروا نصیحت قبول کړي او یخشا یا ويریږي قالا د دواړه اویل ربنا اے رب زمونږه اننا نخاف بشک مونږ یریګو ان یفرط علینا چې د بزیاتیو کی په مونږ باندې او ان یطغى یا بدی سرکشیو کی یا بدی د حدنا تجاوز او کی قال الله وتعالى فرمایل لا تخافا مېریږئ تاسو انني معكما بشک زود تاسو دواړو سره یما اسمع و ارى ز اورما او وینما فاتياه پسلان شي هغتا فقولا نو پس اوه تاسو دواړه ان رسول ربک مونږه را لګلی شوی یو استاد ربنا فارسل پس الیگا معنا زمونږ سره بنی اسرائیل ولا تعذبهم او مو په عذاب کا ودوی تکلیف مو ور کا ودویلا قد جئناک بشک مونږ راوړی د تا
راتلل مو کړي دي تا ته بیااتن په یو نخ باندې من ربک د جانبه د ربستانه والسلام او سلامتیا دی وی علی من په هغه چا باندې اتبع الهدى چې پیروي وکړي د هدایت ان بشکا مونږه قد اوحي الینا وحی کړي شوی د مونږه ته ان العذاب چې بشکا عذاب علی من په هغه چا بوي کذبا چې دروغ وګڼي وتولى او مخواړوي قال فرعون اویل فمن ربكما پسوک دی رب ستاسو د دواړو یا موسی اے موسی علیه الصلاة والسلام قال د اویل ربنا الذي رب زمونږه هغه دی اعطى كل شيء چې ورکړو هرسیستا خلقه وجود ددو ثم هدا بیا لار ورخودلا قال د اویل فما بال القرون الاولى پس حال دی د ډومبنو امتونو قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام وت فرمایل علمها د هغه علم عند ربي ذما د رب سره دی فی کتاب په کتاب کې لا يضل ربي نغلطیږي نه خطا کیږي رب زما ولا ينسى او نه هیروي الذي هغه الله جعل لكم الارض چې جوړ کړي د تاسو د پارزمکا مهدن فرش وسلک لکم او جوړ کړي دي تاسو د پاره فيها پدې کې سبولن لارې وانزل من السماء او نازل کړي دي د طرفه د اسمان نا ما ان اوبو فاخرجنا پسرا واستلی دي مونږه به پدې سرا ازواجن ډیر قسمه من نبات شتا د بوټونا شتا مختلف فاخرجنا به پسرا باسلی دي مونږ پدې سرا ازواجن قسم قسم من نبات د شینکینا شتا مختلفو کلو خری ورعو او سروي انعامکم خپل ساروی ان فی ذالک بشکا پدې کې لآیات نخدی لأولي النهى د پاره د عقل مندو